سلامونه ګران لیدونکو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند به اوسئ. لکه څه رقم چې تاسو ته معلومات ته قاري صاحب خدای بخښلی قاري صاحب برکت الله صلیب څو ورځې مخکې وفات شو. نو د اذان ټیم اذان افغانستان ټیم نن غواړي چې د هغه د ارواح او د نورو مسلمانان چې وفات شوي د ښادۍ دپاره یو پسه واخلي او قرباني یې کړي. نو موږ هم ځو د اذان ټیم غواړي چې پسه واخلي. تاسو هم خپرونه تر پایه وګورئ او ملتیا مو وکړئ. قدرمنو لیدونکو، دا وه زموږ د نننۍ ورځې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. که چېرته تاسو هم غواړئ چې زموږ سره همکار اوسئ او د خپلو بېوزلو هېوادوالو سره کومک او همکاري وکړئ، دغه شمېرې چې زموږ تاسو ته په سکرین ښکاري د دې سره اړیکه ونیسئ. تر بیا او بلې خپرونې الله مو مل شي.